دلته په دهراوت ولسوالۍ کې یو شمېر کروندګرو په خپلو ځمکو کې چې سږکال یې د بارتونګو په نوم کرنیز بوټي کرلی، اوس یې د حاصل په راټولولو بوخت دي. دغه کروندګر وایي بارتانګ یو اقتصادي بوټی دی او د نورو حاصلاتو په پرتله قیمتونه هم لوړ دي. وایي وروستیو کې ګڼو کروندګرو په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي کرهنې ته مخه کړې. هغه چې د تاریاک منځ شوي دي بارتنګ ډېر پرمختللی دي. تاریاک چې کله تاریاک بند شوله بارتنګ موږ ټول وکرل، دغه ټوله وطن وکرل. بارتنګ من تقریبا په 4000 کلدارې وه چې د اوس په 1000 افغانۍ تمامېږي، بیا 4500 کلدار ته لوړله. تر رسېدلي دي بارتنګ ډېر پرمختللی بوټي دي، موږ ته ډېر لاس راکړی دي. او په روژ کال خو چې به خلکو ټول کړله یو خورار به تقریبا 4.5 لکه 15 لکه کلدارې سلو، چې مثال یو خورار اوس ګوره یو جري مځکه یو نیم خورار 2 خوراره خامخا کوي، یو خورار خو کوي. نو ډېر پرمختللي بوټي دي. مثال ګرد خلک به بوخي بیکاري او شتمنه پرېږدي، یو څوک چې مځکه لري بارتنګ وکړو بس ډېر مې لاس په خلاص په دغه د چې ګرانې بانه خواران ته یو شی ولوېږي چې یو لس منه مځکه وکړي یا دې بانه یو خوروار بارتنګ کې یا بس یا بس دي مځکې یې لږ دي نو خطاریاک پر ودرېدل. د اجباري چندانې خلک نه کوي، دغه بارتنګ کوي بس کور په ساتله شي. په دا جوړو خو نه کېږي، دا نو اوس څه په وکړي، براو په نیټ په رانیسي کې معنی خپله وخوري. په ورته وخت کې یو شمېر د کرهنیزو چارو کارپوهان هم بارتانګ یو ګټور بوټی یادوي او زیاتوي چې دغه بوټی په اوږدمهال ډول کولی شي چې حاصلات ورکړي. یو تن د کرهنې د برخې کارپوه حکمت الله حکیمي د کروندګرو څخه غوښتنه کوي چې د نورو ناوړو بوټو پر ځای دې په خپلو ځمکو کې د بارتنګو کښتونه وکړي. بارتنګو کرکیله یا کښت په عموم کې د هر هغه نشي بوټي د کرلې پر ځای چې وکړه سي ښه بدیل کېدلی سي. په دې برخه کې زه خپله د ټولو کروندګرو او په ضمن کې د ټولو ځمکو لرونکو څخه هیله کوم، غوښتنه دا لرم بارتانګ یا دې ته ورته نور هغه بوټي چې هغه یو ښه حاصل لري او ښه نرخ لري په بازار کې هغه وکړي او تر څو ګټه ځینې واخلي. په ورته وخت کې د روزګان د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې پر 340 هکټاره ځمکه د بارتنګو کښتونه سوي دي چې سږکال به ورڅخه 1510 ټن حاصلات ترلاسه سي. وایي بارتنګ یو ګټور او قیمتي بوټی دی ځکه یې کروندګرو کرهنې ته مخه کړې. په روزګان ولایت کې د بارتنګو په کرکیله کې خورا زیاتوالی راغلی دی. تقریبا په 340 هکټاره ځمکه باندې موږ د بارتنګو د زراعت کښت لرو چې د دې څخه تقریبا 1510 ټنه حاصلات لاس راځي. هم دا جاري ساتو چې بارتنګ نور هم ترویج سي او په کرکیله کې زیاتوالی راسي. بارتنګ چې د یو ځل حاصل راټولېدو وروسته بیا ځلې حاصل ورکوي. په دودیز طب کې د بندې پزې د سږو د التهاب او زکام ناروغیو په درملنه کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د بارتنګو په نوم دغه بوټی چې دغه ځوانان یې اوس مهال په راټولولو بوخت دي په روزګان کې ښه نتیجه ورکړې ده او ډېرو کروندګرو په خپلو ځمکو کې له تېرو څو کلونو راهیسې د بارتنګو کرکیلې ته مخه کړې ده او د دوی په وینا چې د بارتنګو کرکیله د کوکنارو ښه بدیل سوی دی. انتظار احمد احمدي، امید رادیو، د روزګان دهراوت ولسوالۍ.